سرسایي متعلق دا مسله لږ واضح کو ځکه چې دې کې لږ اختلاف دی. خلق هم وایي څوک وایي چې 300 ده، څوک وایي 200 ده، څوک وایي 250 ده. نو دې کې د علماو ګناه نشته. علما مه بدناموئ. وایي علما په یوه نه ودرېږي، څوک وایي چې دومره ده دومره ده. دا موږ په یوه ځکه نه ودرېږو چې هلته ریټ په یوه نه ودرېږي. نو دا غنم په ځای نه ودرېږي. سرسایه چې ده ښه ټکا پکا 2 کیلو غنم، پوکم 2 کیلو غنم، احتیاطاً 2 کیلو غنم، دا د یو تن سرسایه ده. پوکم 2 کیلو غنم، احتیاطاً 2 کیلو غنم. بس ځان له د ریټ معلومات کوئ چې کو کیلو په 100 جو 200 روپۍ سرسایه شوه. مخکې خو دا سرسایې لږې کمې کمې به وي. زمونږ یو ملګری دی ګپي دی، بل ته ټلیفون وکړو ویلې سرسایي به څه چل کوو. خو ته په الحال د خلکو ته 100 یادو چې مونږ به کې خوش وي، بیا به وروستو نور ګورو. ما ورته ویله کې خو دا بل ځای تپوس وکړي، تا ورته 100 یاده کړي، بل ورته 50 یاده کړي، تا ته به وایي چې دا 100 دي په کوم دلیل وي. نو بیا به څه دلیل ورکوي. بهر صورت تاسو به اخبار کې لیدي څوک په وایي 300 ده، په دې مه پریشانه کېږئ. د علاقې د ریټونو فرقي، بعضې بازارونه یې هلته غنم نه رایج، هلته اوړه رایجي. نو هلته علما د اوړو حساب وکړي او په هله علاقه کې خپل دغه معتبر دي. نو بونیر ښه زمیندار علاقه ده او ښه غنم پکې کېږي. د نن نه پې شروع کوئ ورکوئ. نو نن سبا سرسایه دغه ده. بل په یو مسله ځان پوه کوئ. دا سړی وایي چې دا سرسایه په هر چا واجب ده. نو بعضې غریب سړی او د سرسایي په فکر کې چې 10 تنه نو د 2 تنو 500 شوله او بیا د 2 تنو 500 شوله. نو دا خو ځان له پوره پیسې رغېږي. سرسایه ګورې په مالدار سړي ده، په غریب سړي سرسایه نه ده واجب. که سړی ورکوي نو ښه خبره ده، مونږ یې نه منع کوو. خو ګورې په غریب سړي سرسایه واجب ده او په غریب نه ده واجب او په مالدار واجب ده. مالدار چاته وي او غریب چاته وي چې 1 کروڑ روپۍ دا به مالداري نه. د شریعت مالدار هغه ته وایي چې د هغه سره 52 تولی سپین زري، دا د شریعت مالدار دی. دته شریعت مالدار وایي چې دا ورسره نه دی، غریب دی. د هغې حساب مې د لم وکړو. تاسو غواړئ علما ځان له بېغمه ناست یو. مونږ ټوله ورځ تاسو د کله د زرګر نمبر یې پیدا کوو، کله یو ته ټلیفون کوو چې دا د چا سره وي، دا ته شریعت مالدار وي. دا ورسره نغدي دي، یی دکان دی دی ترسی، یی دا چاته قرض دی. نو چې دا ورسره وي نو دی مالدار دی، په د سرسایه واجب ده. او چې دا ورسره نه وي دته شریعت غریب وي، په د باندې سرسایه واجب نه ده. نو ماښام له ورسره 100 روپۍ نه وي، سرسایې له پیسې ګورم، پتا خو نه ده واجب سرسایه. نو چې دا د چا سره وي هغه به سرسایه ورکوي، او چې دا د چا سره نه وي نو په هغه باندې بیا سرسایه واجب نه ده.